بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد یحیی د سید آقا زوی د ابوبکر صافي خصوصي لیسې د معرف لوګي زده کوونکی یم. زه نن غواړم چې د انرژي تحفظ په قانون کې تجربه ترسره کړم او لارښود استاد مې استاد وحید الله شینواری. د انرژي تعریف ته د کار کولو استعداد ته انرژي وایي. د انرژي ډېر ډولونه لري خو موږ یو څو ډولونه راخلو لکه حرکي انرژي، ذخیروي انرژي، برقي انرژي، نوري انرژي او داسې نور. نو اوس راځو د انرژي تحفظ قانون ته. د انرژي تحفظ قانون دا بیانوي چې هیڅکله انرژي له منځه نه ځي بلکې د یو شکل څخه بل شکل ته بدلیږي. لکه لمر یو نوري انرژي ده چې کله په شمزۍ ولګیږي هغه برق تولیدوي چې نوري انرژي په برقي انرژي بدله شي. ما هم د انرژي تحفظ قانون په اړه یو حواله جوړه کړې ده چې د انرژي تحفظ قانون پکې عملي کیږي. هغه دا ده. نو دلته هم زه یوه بطرۍ لرم چې دې کې برقي انرژي ذخیره شوې ده، یو موټر لرم چې هغه حرکي انرژي تولیدوي. که چېرته زه د موټر لنډې بطرۍ سره وصل کړم نو بطرۍ خپل انرژي له لاسه ورکوي، موټر په حرکت راولي. نو دلته برقي انرژي په حرکي انرژي بدله شوه. نو په دې تجربه کې موږ وکتل چې برقي انرژي په حرکي انرژي بدل شو. هیله مند یم چې اوس مې ترې زده کړې وي او تاسو هم کولی شئ چې دغه تجربه په خپلو کورونو او ښوونځیو کې ترسره کړئ. تر بیا تلو پورې خدای پامان.